د پاتې باران د ناول دریمې برخې ته مو پام راړوم. لیکوال مصطفی سالک، ډیکلومه کوونکی مهاجر شاه. د چمن په منځ کې د توت سوري ته د څانګې پوښتنو ته ځواب ورکړي او که کومه ستونزه رامنځته شوه زه هم دلته یم. ما چې د استاد خبره واورېده پر دې خبره مې هیڅ فکر ونه کړ چې زه په وروستیو تمرینونو کې ستونزې لرم او که نه. ودرېدم، چوکۍ ته مې لاس کړ او استاد ته مې وویل زه تیار یم. استاد څانګې ته هم وویل چې خپله چوکۍ اوچته کړي او له ما سره چمن ته ووځي. زه تر دروازې تللی وم چې شاته مې وکتل، څانګې هم خپله چوکۍ راخسته. زرینې ته مې هم پام ور واوښت. په معناخیزو مسکو سترګو یې زموږ پر خوا راکتل. ما او څانګې د چمن د ونې سوري ته مخامخ چوکۍ واچولې. هغې په رېږدېدلو ګوتو د فزیک د کتاب پاڼې اړولې خو هیڅ پوښتنه یې نه کوله. زما سترګې هم ښکته وې او د بڼو لاندې مې د هغې د مضطرب پېغلتوب ننداره کوله. ما سترګې پورته کړې خو هغې لا لاندې کتل. بالاخره یې منورې تورې سترګې راپورته کړې. سترګې مو سره وجنګېدې. بل راز کیفیت و. د لومړي ځل لپاره مې حواس له داسې تجربې سره مخ و. په تېره باڼۍ لکه په شاتو لړلي غشي زما په زړه راښخېدل. ځان راته لکه د افلاطون فلسفه له دې مادي نړۍ نه ماروا د ازل په لاهوتي سیمه کې ښکارېده چې دوه سترګې پکې لکه روښانه توري ځلېدل. وخت هم خپله معنا بایللې وه. داسې راته ښکارېده لکه چې دا سترګې ما لیدلي دي. هغه زمان چې کائنات نه و. خدای زده تر کومه به مو سترګې جنګولې وي. خو د څانګې باڼه ښکته شول. زه هم څو شېبې غلی وم. زړه مې وغوښتل چې څه ووایم خو الفاظو ترتیب نه مونده. زړه مې ټینګ کړ او ورو غوندې مې ورته وویل څانګې، باور لرئ چې در سره مینه لرم؟ د هغې شونډې لکه د ګلورینې څانګې په رپېدو شوې. ما احساس کاوه چې ساه یې لنډه لنډه کېده. څو ځله یې ځان ځواب ته جوړ کړ خو جرات یې ملګرتیا ونه کړه. کټ مټ هغسې لکه وزرغوڅې کوتره چې له برجه د پرواز اراده وکړي، ټیټه پورته شي خو په ځای ناسته پاتې شي. بالاخره په ډېره ستونزه یې دا جمله له خپلو ګلابي شونډو رابېله کړه: باور نه، ایمان لرم. په دغه وخت کې یوې ابدي نیکبختۍ زما روح ته خوله ورکړه او یو نه بیانېدونکی سرور یې زما په وجود کې له ویښتو نه تر پښو خپور کړ. د چمن د غاړې ګلان په نرۍ هوا کې داسې رپېدل لکه زه او څانګه د ونې د پاڼو جنګېدو نرۍ نغمه جوړوله، لکه زما په خوشبختۍ چې لاسونه پړکوي. له څانګې نه مې پوښتنه وکړه چې ولې دې له سندرو لاس واخیست؟ په ټیټو سترګو موسکی شوه. ویل غزنه، وړاندې خو به ما الفاظ سندره کول، ستا مینې زه ټوله سندره کړم. اوس خو کله کله زه د خپلو سختو هډوک او مادي بدن احساس هم نه کوم. بس لکه چې ستا د مینې له آهنګه جوړه یم. ما په خپلو سترګو واوره، زه ټوله سندره یم. څانګې، ته لا اوله سندره وې، د ستر شاعر سندره. ستا سترګې لکه غیر مرئي الفاظ له ازله زما د زړه په ګنبد کې موزونې غځونې کوي. زما له داسې خبرو سره به هغه د حیا په اوو پردو کې پټه شوه. د پښتنو مینه چې له سترګو الفاظو ته رسي همداسې کیفیت راځي. موږ خبرې هم کولې او د فزیک د کتاب پاڼې مو هم اړولې. په دې کار سره زموږ هڅه دا وه چې څوک شک ونه کړي. هغه مهال چې د ګلانو سوري راګرځېدل موږ له ښوونځي راووتو او بېلتون په بېلو لارو د کورونو په خوا ولېږلو. زه په دې ورځ له ډېرې خوشحالۍ نه په کائناتو کې نه ځایدم. نغمه وم. لار راته د رباب تارونه ښکارېدل. هر قدم یو مضراب و چې زما روح ته یې پرواز ورکاوه. کور ته ورسېدم. کتابونه مې یوې خوا ته وویشتل. بیرته ووتم او ځان مې د زمرک دوی حجرې ته ورساوه. هغه هم راغلی و. کتاب یې لوسته. کتاب مې وربند کړ. ویلې دا پر تا د چا وشوه؟ کله مې لوست ته هڅوي او کله مې کتاب بندوي.
د دې پر ځای چې د پوښتنې ځواب یې ورکړم اتڼ مې پیل کړ. هغه راته خندل او ما اتڼ کاوه او څومره به چې زما په اتڼ کې جوش راته هومره د هغه خندا له واکه وته، تر دې چې له خندا نه چپه پروت او خپل تشي یې نیولي وو. آخر له خندا نه ړنګ بنګ راپاڅېد او زه یې ونیولم. ما ځان نه ورکاوه، خو چې راته یې وویل له خندا به مې مړ کړې، پر ځای ودرېدم. ویلې ته خو به که چا بیخي مجبور نه کړې په ډله کې دې هم اتڼ نه کاوه، دا نن کومه هوا رالوتې؟ ورته مې وویل اشنا ولې به اتڼ نه کوو؟ نن خو ټول کائنات لکه د بنګو پیمانه اتڼ کوي. په خندا یې راته وویل بنګو ته دې لکه چې لاس واچو. اشنا بنګ مې نه دي څکلي، بلکې د تخیل په سیمه مې په جریبونو بلکې په خرورونو بنګ ټوکېږي. راته یې په استفهامي انداز وویل نو بیا دا چې در مې درخانۍ شوه. هغه خوشحاله شو، ویل ښه ده غزنه چې ستا د زړه درز کوشیر وموند، خو ته هم اوس له ادم خانه کم نه یې. خدای زده له کومې څانګې نه دې شهباز جوړ کړی و. زه چې ځو د دې خوښۍ په تحفه کې به درته رباب واخلم. رښتیا هم بازار ته لاړو او رباب یې راته واخیسته او بیرته د زمرکتې حجرې ته راغلو. راته یې وویل زړګیه ما خو در سره کړې ژمنه پوره کړه، رباب دې زده کړ. اوس ته ما ته ووایه چې ستا درخانۍ څوک ده؟ سمه ده، اول به درته یوه نغمه وغږوم، بیا به درته درخانۍ وښایم. هغه را سره ومنله او ما هم رباب په غېږ کې ونیو. غوږې مې ورتاو کړل او چې سوري ونیو نو دا سندره مې په نغمه کې راواړوله. دا چار چاپیر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلۍ وریږي نه مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی. په نغمه کې دومره ګرم راغلم چې ځان او جهان مې هیرو. یو وخت مې زمرک لاس ونیو او راته یې وویل ظالمه لږ خو ځان ته پام وکړه، له جامو دې خولې ساسي او د رباب دې هم کار وکړ. که پرېښی مې وای یا خو دې د رباب تارونه شلول او یا د خپل زړه رګونه. رښتیا دا سندره خو به څانګې هم ډېره زمزمه کوله، زړه خو دې هلته ځاله نه ده جوړه کړې. ورته مې وویل اشنا تا د خپلې پوښتنې ځواب په خپله وموند، هم څانګه زما درخانۍ ده. وا غزنه څه غرنی ګلاب ته انتخاب دی، په هر طول پوره ده، هسې د فیزیک استاد ته خو به دې هم دوا کړې وي. ومې پوښته چې هغه څنګه؟ راته یې وخندل، ویل نن سهار یې ښه موقع درکړه. ما هم ورسره ومنله او د فیزیک ښوونکي ته مې د دنیا او آخرت خوښي وغوښته. زمرک راته وویل زه به د کتاب په کرښو کې ډوب شم، اوس ستا او ستا د رباب خوښه، آرام کوئ او که د ماښام ډوډۍ ته یې سارېږئ. ناوخته و، بخښنه مې ترې وغوښته او خپل کور ته لاړم. بیا نو چې زه کله لیسې ته لاړم کله به مې د څانګې سره په خوله خبرې کولې او کله په سترګو، خو د ازموینو لپاره مو تیاری هم کولو. یوه ورځ یې راته وویل غزنه ایله څو ورځې پاتې دي، زه خو به هر کال د اوړي په رخصتیو کې وطن ته تلم، خو دا ځل مې زړه درزیږي، هسې نه چې پلار مې د بیرته راتلو مخالفت وکړي. ما ورته وویل مه ډارېږه، پلار به دې ولې مخالفت کوي؟ ته خو دلته هم د خپل ورور سره اوسېږي. هغې یو سوړ حوصلې وکړ او راته یې وویل دا خبره نه ده. د لیسې په دوره کې هم د کلي خلکو زما د پلار په هکله پس پسک کاوه چې پیغله لوري مکتب وایي، په کلي کې خو بیبي شي غټ څادر په سر کړي، خدای خبر چې پېښور کې څنګه ژوند تېروي. زموږ خلک بل راز دی، هغوی وایي چې هلک پاک ولتهی شي نو له اسلامه لاس وینځي او د نجونو لپاره خو د پوهنتون تصور هم نشي کولی. آخر پلار غریب به مې تر کومه په غوږونو کې مالوج ګرځوي. غزنه زه خو ډېره پریشانه یم، خدای زده څه به کېږي. د څانګې خبرو خفه کړم، سترګې مې لمدې شوې، له ځان سره مې وویل آخر تر کومه به موږ داسې یو.
کله به زموږ د غرونو په جنګ ځپلو کنډرو کې د دړکیو پر ځای د علم څراغونه روښانه شي. خو بیا مې خپل ځان په کابو کې راوست او څانګې ته مې داسې ډاډ ورکول پیل کړل. څانګې مه خفه کېږه، داسې به نه کېږي. ستا پلار د ناوړه روایاتو خلاف بغاوت کړی دی چې ستا د ښوونې روزنې دومره غم یې وخوړ. خامخا به دې پوهنتون ته هم را پرېږدي، خو دا راته ووایه چې پوهنځی به کوم انتخابوي. ته راته ووایه ته به کوم انتخابوي. ما ورته وویل زه خو ستا مینې د سندرو خبرو او رباب سره اشنا کړم، ادبیات به ووایم. که د زړه خبره درته وکړم زما هم ادبیات خوښ دي. د ادبیاتو د ښوونکي دا خبره مې په زړه لګېدلې چې ادب د ژوند تفسیر او د هغې د بدلون لپاره وسله او استدلال دی. زما هم دغه هڅه ده چې ژبه او استدلال زده کړم چې په ټولنه کې کره او کوټه خبرې او روایتونه بیل شي، نو بیا به بدلون هم امکان پیدا کړي. ګنې ګمان مې نشي چې زموږ د پرمختګ دا وړی شړی شي. خو رښتیا دا راته ووایه چې رباب دې د څه لپاره زده کړ؟ په مسکا مې ورته وویل په رباب کې مې تا پسې ویر کاوه، دا لنډۍ دې نه ده اورېدلې؟ رباب زما په غېږ کې راکه، زه مې د خپلې ځوانۍ ویر پکې کومه. غزنه اوس هم ویر کوې؟ نه اوس خوشحاله یم. نو بیا ولې راته د ویر لنډۍ وایي؟ ښه غوږ شه بله درته وایم. خدای دې زما د غېږ رباب کړه چې ننګي دې لکه غوږې تاوومه. لنډۍ مې وویله خو سم د لاسه پرې پښیمانه شوم، هېڅ نه شو کېدی. اوبه له ورخه تېرې وې، څانګه له حیا نه لکه مڼه سره شوې وه. اوږده باڼه یې ښکته کړه او غلې شوه. څو شېبې ما نه هم د خبرو چل هیر شو، خو بیا مې د لنډۍ د اغېزې د پټولو په نیت ورته وویل رښتیا له ازموینې وروسته به په لیسه کې د کانکور کورسونه هم پیلېږي، ته ورته ایسارېږي او که وطن ته به ځې. خبرې یې پیل کړې خو په لهجه کې د لنډۍ نه د راپیدا شوي حیا رنګ محسوسېده. ویې ویل نه، ورور مې د ازموینو نیټه پلار ته لیږلې ده، راځي به، زه نشم ایسارېدی. البته کتابونه او نوټونه به له ځانه سره یوسم. که پلار مې د لوړو زده کړو لپاره قانع کړی شو، تیاری به هم وکړم او کانکور ته به هم ځان راورسوم. امتحانونه راغله او تیر شو. د خدای فضل و زه څانګه او زمرک په ښو نمرو بریالي شو. د نتایجو په ورځ مدیر صاحب ټول زده کوونکي په کتار ودرول او ویې ویل د 12م ټولګي د زده کوونکو لپاره میلمستیا ترتیبوو. د لیسې ټولو شاګردانو ته بلنه ورکوو. د بریلیکونو ورکړه او یوه سټیج ډرامګۍ د غونډې برخې دي، خو چای شربت او ځینې نور څه به هم وي. هیلهمن یم سبا به راتلل نه هېروئ. وسلام. د مدیر صاحب په بلنه سبا ډېر شمېر شاګردان لیسې ته راغلي وو، بلکې د څو تنو ناکامانو او هغه شاګردانو سربیره چې د سخت رقابت په پایله کې خپله نمرت بایللې وه ټول راغلي وو. لومړی شاګردانو یوه ډرامګۍ سټیج کړه چې پر افغانستان د جنګ د ناوړه اغېزو زغلنده انځورګري یې کوله. بیا مدیر صاحب سټیج ته راغی، د لیسې پر کلنیو هڅو او کارونو یې رڼا واچوله. بریالیو زده کوونکو ته یې بریلیکونه ورکړل او نور یې لیک او لوست ته وهڅول. بیا تفریح ته ورته فضا جوړه شوه. د سټیج مخې ته هیڅوک نه و. ملازمینو چای شربت وویشه. وروسته انانسر د سټیج شاته څرګند شو او د لاوډ سپیکر د مایک په ټنګولو یې د شاګردانو پام د ځان پر لور کړ. ویې ویل تاسو ټولو ته معلومه ده چې په داسې موقعو زمرک د خپل ځان سره رباب راوړی. داسې ښکاري چې نن به په وروستي ځل د هغه نغمې زموږ د لیسې لانګړه پورته شي، ځکه چې هغه فارغ شو، پوهنتون ته به ځي. په هر حال زموږ له ګوتو ووته، زه بلنه ورکوم. هیله ده چې په آرام ډول او د زړه په غوږونو به یې واورئ. په سټیج درې غوړېدلې وه. انانسر میک ورښکته کړ. زمرک هم ورغی. رباب ته یې ګوته واچوله. داسې رباب یې وغږوه چې پخوا یې په لیسه کې نه و غږولی. او ولې به یې نه غږوه؟ په لیسه کې وروستی رباب و. ټول استادان او زده کوونکي داسې غلي او حیرانو لکه بوتان، هغه بوتان چې یوه زمانه یې د دې رباب نغمو ته انتظار کړی وي. ونو بوټو او ګلانو ورسره لکه ماهره نڅاګر په منظم سور او تال رقص کاوه. څو په زړه پورې نغمې وغږولې.
او بیا یې بس کړ. مایک ته یې خوله رانږدې کړه او ویې ویل: درنو حاضرینو، زما رباب خو به مو ډېر اورېدلی وي. زما یو ملګري اوس رباب زده کړی، هغه به په دې وروستۍ غونډه کې د لومړي ځل لپاره رباب وغږوي. غزن ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي. زما د نوم په اورېدو د زده کوونکو ترمنځ ګنګوسۍ پیل شو. یو تر بله یې وویل: غزن 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 او رباب. زمرک بیا بلنه راکړه. جرات راته ګران و، خو د زمرک او نورو ټینګار اړ کړم چې یوه نغمه وغږوم. هماغه نغمه: دا چار چاپیر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلی وریږي نه مزه دلته شپه وکه پاتې شه باران دی. چې له سټیجه راکوزېدم نغمه مې په ذهن کې کړنګېده او خورو حواسو مې ورسره د شاګردانو د لاسونو پړکا یو ځای کوله. له کومې خوا مې د زرینې اواز هم واورېد چې ویې ویل: ته خو په ساده کې تیله دارو خطې، خو زما په هواره ځمکه پښې ښویېدې. بارانونه نه وو راغلي، خو چې د څانګې څنګ ته ورسېدم د بڼو پورې دوه سپینې ځلېدونکې اوښکې نښتې وې. تر ناوخته په لیسه کې وو. څانګې او زرینې راسره مخه وکړه. زما سترګې هم د څانګې په شان لمدې شوې. په تلو تلو کې څانګه لکه د ګلو لښته کږه شوه. په سرو سترګو یې راوکتل. زما د نظر غیر مرئي لاسونو یې ډېره لمنه ونیوه، خو د بېلتون لاسونه ډېر زورور وو. د زیړ لمر په وړانګو کې هغه یوه زرینه مجسمه ښکارېده. زما نظرونو یې تر هغې پښو ته ځان وغورځاوه چې پناه شوه. زما څانګه د بېلتون سیلی یوړه. زما ښکلې څانګه، زما ګلورینه څانګه، او زه لکه خزان وهلې ونه پاتې شوم. د خوږو نغمو مرغۍ والوتې. یوازې سپیرو سیلیو زما په وجود کې غځونې کولې. یوازې سپیرو سیلیو زما په وجود کې ویرونکی ساز غږاوه. زما سترګو څانګه بایللې وه. ټول کائنات راته ناامیده جوارګر ښکارېدل، لکه چې قمار یې وهلی وي، لکه چې ښایست یې بایللی وي، لکه خپل ټول رنګ او نور چې د لاسه ورکړی وي. بیخي بل راز شوی وم. د ژوندي لاش کلمه راته د ډرامو او ناولونو یوه مړه اصطلاح ښکارېده، خو د څانګې له تلو وروسته وپوهېدم چې ژوندی لاش هم وي. د کانکور کورسونه هم پیل شول. زه او زمرک هم ورتلو، خو زما ذهن به لږ وخت په ټولګي کې او ډېر وخت بل ځای و. هغه ځای چې لا مې د سر په سترګو نه و لیدلی. د څانګې کلي کې به وم. هغې ما ته ایله هم دومره ویلي و چې د سپین غره په لمنو کې اوسېږي. ما به په خیال کې څانګه جوړوله. غره ته به ځي، په نرۍ ملا به درانه منګي په سر وړي. شوخې غرنۍ نجونې به یې چیړي، تنګوي به یې، خو چې هغه به خاندي او که خفه به وي. څانګه پوهېده چې غرونه مې خوښ دي. هغه به زما تصور چرته چرته ګرځوي. د بزرګې څوکې سر ته به مې خېژوي. د نښترو په څانګو کې به راسره زانګي او د چیني اوبه به راباندې شیندي. د کانکور کورس هم په ختمېدو شو. وروستۍ ورځ وه. له زرینې نه مې پوښتنه وکړه: څانګه نه ده راغلې؟ لا خواله یې خبره یې؟ هغه خوشحاله نه ښکارېده. زما د پوښتنې سره یې په څېره کې نور خفګان هم خپور شو. هغه پخوانۍ شوخي نه وه. سر یې ټیټ کړ. ویې ویل: غزنه، د ورور کور ته یې ورغلی وم. څانګه نه وه راغلې، او د ورور په خبرو کې هم د هغې د راتلو د امید توري نه وو. داسې نه ښکاري چې د څانګې کورنۍ به هغه لوړو زده کړو ته پرېږدي. د زرینې خبرو په چورتونو کې لاهو کړم. هوډ مې وکړ چې څانګې ته د زرینې لخوا یو لیک ولیکم، او موقع هم وه. د ګرمۍ موسم و. بهر باران په ورېدو و. ټول شاګردان یې د نندارې لپاره برنډې ته وتلي وو. ما لیک د زرینې لخوا پیل کړ. دا دوه رنګي زما فطرت نه بلکې مجبوریت و. کلیوالې جنۍ ته د هلک لخوا لیک لیکل داسې جرم و چې د څانګې د مرګ سبب هم ګرځېدی شو. نو ځکه مې د زرینې د نوم په تکیه دا کار کاوه. بیا هم ځان راته ښه نه ښکارېده، خو د ځان سره مې وویل: زه خو دا کار په پټه نه کوم، زرینه به هم خبروم. لیک خو به هم هغه د څانګې ورور ته سپاري. د لیک بل جواز مې دا ګاڼه چې د څانګې پلار ته به هم یو څو خبرې ولیکم، ګوندې څانګه لوړو زده کړو ته پرېږدي. یوه به مې جمله لیکله، یو ځل به په فکرونو کې ډوبېدم. لیک به مې نیم ته رسولی و،
چې باران زور واخیست. زمرک له کړکۍ نه آواز راکړ: وغځنه، د باندې راوځه، ډېر ښکلی باران دی او باد خو ترې لکه د استاد مطرب پستې نغمې راوباسي. ما ورته وویل: اشنا بس ته ولاړ اوسه، زما په ځای هم نغمې واوره، زه نشم دروتی. ځواب یې راکړ: راوځه، ګنې زه درپسې درځم. پوه شوم چې نه یې مني. برنډې ته ور ووتم. رښتیا هم ښه شېبه وه. ونې بوټي په سندرو راوستي وو، خو زما زړه د خپل نیمګړي لیک سره و. څو شېبې ولاړو، بیا مې د زمرک زنې ته لاس وروړ او ورته مې وویل: ته له بارانه خوند اخله، یوه ضروري لیکنه مې نیمګړې پاتې ده، بس چې پوره شي بیرته راوځم. ښه وه راسره یې ومنله. د ټولګي په دروازه چې ورننوتم، د سترګو په رپ کې مې حواس بدل شو. د څانګې د راتلو ورځ رایاده شو. د ټولګي د شاګردانو شور او شوخي مې په زړه راوورېده. دا ځکه چې د ټولګي چت څو ځایه په څڅېدو، خو نه څانګه لکه لمده کوتره د لومړي ځل لپاره زموږ ټولګي ته راغلې وه، او نه شوخې نجونې چترۍ په سر د کوټې تر چت لاندې ګرځېدې. له ټولګي مې بیخي کرکه وشوه. که کتابونه او لیک مې نه وای، خامخا به ترې بیرته وتلم، خو چې چوکۍ ته ورسېدم، لکه ټول چت چې راباندې پرېوتی وي. هغه څه شوي وو چې ما یې توقع هم نه لرله. په کتابونو مې کوټه څڅېدلې وه او نیمګړی لیک له منځه تللی و. په راپاندو لاسونو مې کتابچې راواخیستې. په مخامخ دیوال مې سترګې ولګېدې. د څانګې لیک هماغسې تازه و. ایمرجنسي. وپوهېدم چې په لیسه کې پاتې کېدل بې ګټې بلکې ستونزمن دي. غريو نیولی وم. حواس مې پوره په کنترول کې نه وو. ټول بدن مې لکه پاڼه په رپېدو او په هر قدم مې د پرېوتو ویره وه. څانګه نه وه، خو سندرې زما په مغزو کې قیامت جوړ کړی و. دا چار چاپیر په غرونو راغله بارانونه یاره، دا چار چاپیر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلۍ وریږي نه، مزه دلته شپه وکه، پاتې شه باران دی. بالاخره د کانکور امتحان هم راورسېد. ورم وکړ. زه او زمرک ادبیاتو ته لاړو او زرینه رانه د طب په لور بیله شوه. پوهنځي ته مې تلل پیل کړل، خو حالات مې له یوې ورځې بلې ته خرابېده. ذهني تمرکز مې د لاسه ورکړ. د استادانو درسونو ته مې پام او توجه نه شوه کولی. که استاد رانه سمدلاسه د خپل تشریح کړي درس پوښتنه کړې وای، په ځواب کې به یې لکه بې حسه بوت خاموش پاتې شوی وم. ایله یو تن استاد داسې و چې زما باغي پام به یې آرام کاوه، او هغه ځکه چې د مینې او ښکلا قدردان و. ټول کائنات یې پر همدې محور ګرځول، خو کله کله به مې د هغه خبرو ته هم پام نه و. یوه ورځ مرک د پوهنتون کانتین ته بوتلم او راته یې وویل: د څانګې بیلتون لکه کمان په ملا کوږ کړې، هېرولی یې نه شي؟ په حیرت سره مې ورته وویل: څانګه او هېرول؟ ایله خو یې اوس د یادولو وخت راغی. ایله خو وپوهېدم چې څانګه څنګه او څوک وه. زمرک راته وویل: محصل د ادب او ګرځوي د فلسفې کتابونه، ځکه خو دې دا حال دی. آیا څانګه وروستۍ جنۍ وه؟ نورې کمې دي؟ ووایه چې څومره مشتري درته پیدا کړم. مننه، خو ځینې ښایستونه د حساب کتاب نه بهر وي. لومړی هم وي او وروستی هم. زما لپاره څانګه همداسې ده. بله دا چې هغې د پوهنتون ارمان درلود، داسې که هر غزن خپله څانګه پرېږدي، د بېوسۍ دا ګراه به خورا لوړ لاړ شي. عجیبه ده، زموږ خلک د زوی د زده کړو لپاره د پلار نیکه هډوکې پلوري، مځکې خرڅوي، خو د لور تعلیم شرم ګڼي. او ځینې خو مې داسې هم لیدلي چې د زده کړې لومړی ګام د کفر په لور ګڼي. زه بیخي حیران یم. دا خلک به کله د تعلیم سره اشنا کیږي او د حافظې پر تخته به کله دا جمله لیکي چې ښځه هم انسان دی. خو زمرکه، زما دا استدلال عام دی. په خاص ډول هغه زما معشوقه ده. مین یم پرې، هجران یې اور دی، سیزي مې، ایره کوي مې، او بیا زه خو مجبور یم. د خپل تقدیر او فطرت په لاسونو کې ګیر یم. د خوشحال خان بابا دا شعر سمه خبره ده: زه خو شرابي یم شیخه، څه راسره جنګ کړې؟ زه خو
شرابي یم شیخه سره سره جنګ کړې برخې ازلي دي کاشکې ما د ځان په رنګ کړې. له دې وروسته زمرک هېڅ ونه ویل. څو شېبې غلی و. بیا یې ساعت ته وکتل. ویې ویل ټولګي ته د تلو وخت دی وربه شو. ما هم ورسره ومنله. کانتین والا ته مو پیسې ورکړې او د ټولګي په لور مو مخه کړه. سبا چې زمرک ولیدلم بیا یې کانتین ته بوتلم. ویې ویل څه مې درته راوړي؟ ومې پوښته چې څه دي؟ ویې ویل که درته په یاد وي ما په سوات کې درته د چا نوم اخیستی و. نومونه خو ډېر وو خو یو پکې د یاد ساتلو وړ نوم و. ما لا غور کاوه چې راته یې وویل بس دی په حافظه زور اچول درته ښه نه دي. دا یې وویل او له یوې کاغذي خلطې د خوشحال خان خټک دیوان راوویست. ښایي تا دا کتاب لوستی وي خو زه یې درته ډالۍ کوم. ویې لوله ساعت به دې ورسره تیر شي. زه هم په دې ډالۍ خوښ شوم. کتاب مې ترې راواخیست او د کانتین نه ووتو. بله ورځ زمرک په یوه خالي ساعت کې راته وویل څنګه و خوشحال بابا؟ زه لږ غلی شوم. ورته مې وویل څانګې څانګې و. د هغه باز او شاهین پر سپین غره وزرې راکاږي. د څانګې پر وطن په ځلانده توره کې هم د څانګې څېره ښکاري. څه به درته وایم د خوشحال دیوان د زړه د مینې لپاره غوړ لرګی دی. لا مې پسې ور تازه کوي. خو د ټولو نه ښه خبره چې خوشحال بابا کړې ده هغه دا چې هر چې خوږ د ښکلي مخ په مینه نه وي د جهان په مخ اوده راغی اوده لاړ. زمرک وخندل. ویې ویل په خوب کې هم سړی د ښکلي مخ په مینه خوږېدی شي. په تورو تورو شپو کې زه رنګین خوبونه وینمه. ته مې نه ګورې چې په لیله کې سحر له خوبه راپاسم سترګې مې لمدې وي. همدغه اوښکې وي. دا د مینې یو مکتب دی چې سرلاري د سلطان محمود لټان دي. هغه دا خبره وکړه خو چې ما ته یې پام شو په بله دنیا کې ورته ښکاره شوم. راغی تر څنګ مې کېناست. زما لاس یې په خپل لاس کې ونیو. ویې ویل ولې زما په کومه خبره خفه شوې؟ ما ورته ویل نه تا د اوښکو یادونه وکړه. د معشوقې بېلتون هم عجیبه وي. د اوږده انقلاب غمیزو ته لکه غر ولاړ وم خو بېګا مې اوښکې وڅڅېدې په څانګې پسې خو خفه پرې نه یم. اوښکې زما د مادي وجود برخه ده. څومره یې چې له لاسه ورکوم هومره مې ورسره روح پیاوړی کیږي. زمرک راته وویل زموږ نړۍ مادي ده. دلته به د مادي وجود هم قدر کوي. زما طبیعت باس ته نو برابر نو ځکه مې ورته وویل ستا خبره سمه ده. خو هغه په مسکا کې راته وویل لکه چې دې خبرې مې فلسفیانه رنګ درلود ځکه دې خوښه کړه. یوازې همدومره مې ورته وویل چې کیدی شي. دواړه مسکي شو او لیلې ته لاړو. لیلې ته به زه او زمرک ډېر ځله یو ځای تلو. یوه ورځ یې راته وویل غزنه ډېر بدل شوی. دومره بدل شوی چې اوس دې زه هم نشم بدلولی. خو یو بدلون درکې رانغی او هغه د بدخشان تصویر سره مینه. په لیسه کې دې هم پر کتاب لګولی و او اوس په پوهنتون کې دې هم په کتاب لګولی دی. ومې پوښته چې ګنې دا ښه نه دی؟ ویې ویل ښه دی خو ډېره به ښه وای که د کومې پښتنې سیمې انځور دې پر کتاب لګولی وای. ما ورته وویل ما د افغانستان ډېرې سیمې لیدلې. بدخشان لا پاتې دی. بس په انځورونو یې مینه ماتوم. ته خو تعلیم یافته یې سترګورې. داسې خبرې دې د وینا راښکون کموي. که افغانستان باغ بولې ګلان به یې خامخا اقوام وي. بله دا چې د باغ خادي هم یوه وي او غم هم یو. په یو سپرلي کې وغوړېږي او په خزان کې مړاوی شي. یو سرحد ترې تاو وي او له یوې ویالې اوبه څکي. که د هر ګل رنګ بوی بدل دی نو دغه بدلون او تغییر هم د نورو ګلانو وجود ورکړی. که یوازې په صحرا کې وای د چا سره به یې ځان پرتله کاوه؟ څنګه به یې د پیغلې پوربل ځنګل او څنګه به شملې ته خاته؟ زمرکه په یو ګل نه پسرلی کېږي. ځکه خو خوشحال بابا وایي د سحر باده ګذر په چمن بیا کړه په چمن کې رنګارنګ ګلونه واکړه. زمرکه ستا نیشنلزم غیر فطري دی او چې غیر فطري دی د ګټې پر ځای به تاوان ولري. زمرک مسکی شو. وی ویل زما نیشنلزم غیر فطري صحیح. فطري خو ته هم منی.
ما ورته وویل د قام مینه په لاشعور کې ده، نسل په نسل راځي، د قام هومره لرغونتوب لري. که په وخت پریکړه کوي محمد صلی الله علیه وسلم ویاړي چې قریش دی، او که په عقل پریکړه کوي افلاطون ویاړي چې یونانی دی. زه هم مسلمان انسان یم، همداسې یم. که پښتون خوښوم له بله قامه به نفرت ولې کوم؟ بس همدومره قام خوښ یم چې بدخشان مې خوښ دی، ننګرهار سره عشق لرم. زمرک پوښتنه وکړه او که یو قام پر بل قام تیرې وکړي ظالم قام باید ختم نشي؟ نه زمرکه، په قام کې ځوانان، سپینګیري، ماشومان، ښځې، بلکې په رخمونو کې وده ماشومان هم راځي. د ټولو تیرې کول د فطرت قانون نه دی. که بې ځایه تیرې کوي هغه به د یو مقصد لپاره راغونډ شوي اشخاص وي. هغوی سره جګړه پکار ده. د یو هیواد دننه د قومونو جنگ یو فطري او ریښتونی عمل نه دی، بلکې د سیاسي جادوګرو سیاسي کوډې دي. زمرک راته وویل ته خو بدلون نه منې، خو ما دې دا استدلال د زړه له تله ومانه. زمرکه زه انسان یم، کاڼی نه یم، هره شیبه بدلیږم. د کائناتو بدلون منم، خو د خیر بدلون نه منم، ځکه چې خیر مینه ده او مینه زما څانګه ده. ورځې شپې تېرېدې، خو خپله معشوقه مې لکه څانګې څانګې ارغوان د زړه له درزه لا پسې په غوړېدو او خورېدو وه. د رباب په تارونو او د فلسفې په کرښو مې ځان ورکول خپله مشغوله جوړوله، خو ځای یې نه راکاوه. بیخي هغسې لکه چې سیندونه مړه جسدونه له تله سره تولي. له یوې ورځې نه مې بلې ته ذهني فشار او د غړو سستوالی په ډېرېدو شو. خوب او خوراک مې بیخي کم شو. بس همدې غم خوړم چې د زړه مې وداره څانګه مې د بیلتون سیلۍ یوړه. په دماغو مې څه چل کېده، د بدن په بېلابېلو برخو مې دردونه پیدا شول. ساه مې بنده کېده، بالاخره د کټې کړم. خو له خیاله مې نه وته. د خاطر دا مصره به ډېره رایادېده چې زما د واړه عمر کار دې وکړ. خبره ډاکټرانو، معایناتو، عکسونو او علاجونو او د واګانو ته ورسېده. بس هغه خبره وه چې هلک مین شو، رنګ یې زیړ شو، مور یې زیړي بابا ته وړي چې روغ بشي نه. یوه ورځ مرک سره هغه ډاکټر ته لاړم چې له پیله مو غوره کړی و. څه ناڅه مې ورته حالت څرګند شوی و. معاینه یې کړم، زړې نسخې په غور وکتې، نوي درمل یې راته ولیکل. ما ته یې مخ کړ او راته یې وویل په ذهن دې ډېر بوج دی، وی غورځوه، ډېر فکر مه کوه. زه ورته مسکی شوم، نور مې ورته هېڅ ونه ویل. له ځان سره مې وویل څنګه له سوچونو فکرونو ځان وژغورم. د دې نیلي واګې اوس زما له ګوتو وتې دي، ګورو به چې چېرته ترې پرېوځم. ډاکټر زمرک ته ورمخ کړ او ویې پوښته ته د غزن څه یې؟ ډاکټر صاحب له ډېرو کلونو راهیسې مې نږدې ملګری دی. ډاکټر سر وخوځاوه، په لاسونو یې خپلې عینکې سمې کړې او له زمرکه یې دویمه پوښتنه وکړه د غزن شوقونه څه دي؟ هغه ورته وویل ډاکټر صاحب اوس خو یې همدغه یو شوق دی، سوچونه کول. ډاکټر وخندل او ویې ویل له دې شوقه وړاندې د څه شوق درلود؟ ډاکټر صاحب وړاندې له دې کتاب، رباب او غرونو سره شوق و او یو بل زورور شوق یې هم درلود. ډاکټر وویل زه وپوهېدم، د کورنۍ له غړو سره یې خبرې وکړه، ته یې نږدې ملګری یې. ښه به همدا وي چې د رباب او کتاب سره دوه په دوه د کومې غرنۍ سیمې سیل ته لاړ شئ. ګوندې دا تجربه یې په روغتیا ګټوره اغېزه وکړي. له کلینیکه راووتو. زمرک هم دا ټینګار کوو چې سیل ته به ځو. زه او ته خو ډېر تللي یو، خو دا ځل تلل ډېر اهمیت لري، ستا د درملو هومره اهمیت. ما ورته وویل هر څه بې ګټې دي، څانګه نشته، له هرې منظرې نه ساه وتلې ده. په کوم څیز به مې له څانګې لرې باسې چې په هر څیز کې څانګه وي، د روغتون تنګه کوټه وي او که د بزرګې څوکې لمنه، دواړه به راته یو راز وي. په دې خبره مې زمرک مسکی شو. ویلې بزرګه څوکه بزرګه څوکه ده، خامخا د چا د کلي هواګانې پرې لګي. دې خبرې او شاعرانه استدلال بلا خوند راکړ. لا ځوابه یې کړم. پر شونډو مې ډېرې ورځې پس تته مسکا خپره شوه.
زمرک چې زما پر شونډو مسکا ولیده په څېره کې یې د خوښۍ احساس وځلید. پوه شو چې خبره مې ورسره ومنله. یو لاس یې زما پر ولي کېښود او بل یې هوا ته پورته کړ. له خوښۍ نه یې چیغه کړه: دغسې دا دې ښه وه، دا دت دې د ادم خان نه و، زما د ملګري غزن غوندې پرېکړه دې وکړه. بیا سره بیل شو او کورونو ته لاړو. مشران او د کور غړي مې د ډاکټر له وینا نه خبر کړه. ټولو دا خبره خوښه کړه. د اړتیا وړ څیزونه مې د سفر په بکس کې واچول. مازدیګر تیر دروازه وټکېده چې پته ولګېده زمرکو. ور ووتم. له ستړمشي وروسته مې بلنه ورکړه چې په حجره کې کینو. بخښنه یې وغوښته. ویې ویل په کور کې مې خبره وکړه، زم تیاری کوم، سبا سحر به د ګاډۍ سره درته د کور مخې ته ولاړم. ما ورته وویل زه خو به تیار یم، خو دا راته ووایه چې ځو به چېرته؟ هغه په خندا شو. ویلي د ځای انتخاب خو مو پخوا کړی و، د رباب له ترنګه خو څه جوړ نه شو. اوس به در باندې د میالي صاحب د زنځیرونو شرنګا اورم او یا به د سپین غره د بزرګي سوکې لمن نیسو. ګوند کرامت در باندې کار وکړي. په دې خبره یې خندا راوسته او ورسره مې ومنل. که غواړئ چې د دغه ناول نورې برخې واورئ نو له دغه ادرسه یې ترلاسه کولی شئ: 088999121 یا هم که تاسې فیسبوک ته لاسرسي لرئ په خپل فیسبوک پاڼه کې مهاجر شاه دوسمل په پښتو ژبه سرچ کړئ او د دغه ناول پاتې برخې واورئ. په درنښت.